السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو خوږو دوستانو ستړي مشئ، وختونه مو په خیر. زموږ د اسلام یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ او نورو مسلمانانو ته یې هم شیر کړئ. د لمانځه یو ډېره عجیبه او خوندوره پیدا. هیله لرو تر اخیره یې واورئ تر څو د قصې په مطلب مو سر خلاص شي. کله به چې پاچا یوازې شو نو د خپلې پیغلې لور لپاره به یې د یو ښایسته ځوان په اړه سوچ کاوه چې خپله لور ورته واده کړي. یوه شپه په همدې سوچ کې و نیمه شپه یې وزیر راوغوښت او ورته وویل ښار ته ووځه، که داسې ځوان دې پیدا کړ چې په دې نیمه شپه له خوب څخه اوچت شوی وي او د الله جل جلاله حضور ته په لمانځه ولاړ وي، دلته یې راوله. په همدې شپه غل هم د غلا په نیت راوتلی و. ګوري چې د جومات دروازه قلف ده نو د کوم قېمتي شي په لټه جومات ته په دېوال واوښته. غل په جومات کې لاس وهل پیل کړل. پردې او کړکۍ یې یوه بله خوا کولې چې د دروازې د زنځیر شړنګ یې تر غوږ شو. غل ورخطا شو او حیران ودرېد. هیڅ چاره یې نه وه. ژر یې په زړه کې یو څه تېر شول. وزیر له عسکرو سره جومات ته ورننوت. ګوري چې په جومات کې د بندو دروازو تر شا یو تن الله جل جلاله ته په عبادت او عاجزي ولاړ دی. وزیر خپلو ملګرو ته مخ کړ. ورو یې وویل له لمانځه سره د ډېرې مینې له امله ښایي پر دیوال جومات ته اوښتی وي. غل له ډېرې ویرې مسلسل نیتونه تړي او سلام ګرځوي چې دوه رکعته یې خلاص شي بیا دستي پورته شي نیت وتړي. لمونځونه یې بیخي ډېر شول. وزیر نور ستړی شو. عسکرو ته یې وویل څنګه چې یې سلام وګرځاوه سمدستي یې راپورته کړئ او د نور لمانځه اجازه مه ورکوئ. همداسې یې وکړل. ځوان یې په نیمه شپه د پاچا دربار ته ورساوه. وزیر د ځوان د لمانځه ټول د سترګو لیدلی حال پاچا ته بیان کړ. پاچا چې د وزیر خبرې واورېدې بې دریغه یې تر ځوان غېږه تاو کړه او په خندا خندا یې داسې وویل ښایي ته هماغه څوک یې چې زه یې له مودو په اړه سوچونه کوم. ښایي زما د هماغه خوبونو تعبیر ته یې. زه په تا غوندې ایماندار ځوان پسې ګرځېدم چې خپله ګرانه لور ورته په نکاح کړم او زما تر مړینې وروسته پر تخت پاتې شي. ځوان چوپ ولاړ و. څه چې یې اورېدل باور یې نه کېده. سر یې له خجالته ځوړند کړ. له ځانه وشرمېده. د وجدان پر صحرا یې یوازې دا چغه اورېده ربه زه دې په هغه لمانځه پاچا او د ښځې خاوند کړم چې د خلکو له ویرې پرې ولاړ وم، نو په هغه لمانځه به کوم مقام ورکوې چې یوازې ستا له ډاره کېږي. دا کیسه د عبرت لپاره ټول مسلمانان خپلو دوستانو سره شریکه کړئ چې ټول ترې عبرت واخلي او د لمانځه پابندي وکړي. یوه غوښتنه، که دا ویډیو مو خوښه شوې وي هیله لرو و نورو مسلمانانو ته یې هم ولېږئ.